अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ډیرو کسانو دا سوال کړی دی چې ستر سفر د بعد موږ ګاډي چې ته ودرو نو ډایرکټ کې بنده وې شو که 2 منټه سٹارټ پرېږدو هغه د بعد باند کو ځنه خلک دی چې را کچري تا ګاډي لوډډ دی د کی تا سامان چولې دی یا دا پسنجرونه ډیر ډاک دی او بیا تا ودرولو نو 2 منټه سٹارټ پرېږدو هغه د بعد سوئچ اف کا ځنه خلک یې چې غرونو کې چلولې دی نو بیا یې 2 منټه سٹارټ پرېږدو خو شو او هغه د بعد سوئچ اف کا ما دي خلکو ته دا جواب دی چې ته د ګاډي ټمپریچر چیک کا انجن ټمپریچر چیک کا ټمپریچر نارمل دی خو چې نو ته فورن بندوي شي هیڅ بالای نه وي کاین ټمپریچر زیات دی نو بیا ته راشه ریډیټر مې پاسه نو بوا چوا کولنٹ چیک کا سپیر باټل کې وبو چیک کا انجن اویل چیک کا صحیح دی نو دینه بتا ته پاته ولګي چې دا ګاډي ګرم ملي شوی دی هغه به ته علاج وکړو د ګاډي به د ټیک شي سفر به د محفوظ شي ځنه خلک د سې کوي چې سفر مینس کې چې کله سټاپ کوي کنه بیا ګاډي ټمپریچر نارمل وي صحیح شي خو بیا راشي پر ریډیټر ورته اوبو واچي چې د ټمپریچر مزید ډاون شي صحیح دی یا په ټیرونو اوبو چې لګیاوي نو داسې ما کو ها البته ته د ګاډي بنټ کولاوي شي چې دا کمپارټمنټ کوم دی د کی زیاته نه زیاته هوا ولګي او دا قدرتی طور باندې یخ شي اور ټیرونه کوم دی هغه قدرتی طور باندې یخ شي چې تصویر ته ګاډي ودروا صحیح شو نو کا ګاډي د ډایرکټ باند کو انجن ټمپریچر نارمل دی څه مساله نه دی اور کچيري دا تا 2 منټه پرېخلو او هغه د بعد د سوئچ اف کو بیا څه مساله نه ده ٹھیک شو د سی ویډیوز لپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کوم نه نه آباد